سلام شپږ سوه خبر ته ښه راغلاست. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان ښځې له تېرو څه باندې 4 کلونو راهیسې له خپلو ټولو لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول له زده کړو او کار څخه منع شوي دي. افغان یوه وایي که څه هم د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ښځو هڅې او قربانۍ ستایل کیږي، خو پر افغان میرمنو دوامداره محدودیتونه د اندېښنې وړ دي. د بیان د ازادۍ مرکز وایي چې اوسمهال په افغانستان کې یوازې 190 ښځینه خبریالانې فعالیت کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل چې هیواد یې له افغان ښځو نجونو سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت ارزونه کوي. ترکیه وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. او امیر خان متقي د چین استازي ته ویلي دي چې افغانستان د شخړو پر ځای د ستونزو سوله ییز حل ته لومړیتوب ورکوي.